هغه چوټا بلال وګنه هغه یو ورځ چې دینو شیخ صاحب سره ناسته شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سره او هغه چې کله هغه سره هغه خبرې کوي هغه زبردست ناتونه ویلي دي شیخ صاحب ته هغه یو خبره کړې ده هغه ورته وایي چې شیخ صاحب دا خلک ما ډېر زیات تنګوي نو یاد ساتئ ګوره داسې قسمه خلک د دې په باره کې زه تاسو ته یو عجیبه خبره وکړم ها عجیبه خبره داسې قسمه خلک چې په مصر کې به دا ډېر زیات خلکو تنګولو بیا هغې یو قانون یا پاس که داسې چل ولې جوړ کو چې بیا به د دې خلکو ډېر زیات قدر کو نو هغه خلک هغه قدر کې بیا دومره مخکې لاړه دومره عزت به وله کو چې بیا اوس د دې هغه تصویران چې وو دا به بیا په دیوالونو باندې جوړولو ګوره داسې قسمه خلکو پسې ګورې خندا مه کوئ په دې معنی د دې جامع کراچۍ یو کسو د هغه په دې باندې ریسرچ کړو هغه په هغه خپل ریسرچ کې د دې په باره کې ډېرې عجیبه خبرې لیکلې وې یو چې ونو فیصل پراچا نومو هغه هم په دې باندې ریسرچ ډېر زیات په داسې چیت خلک چې دي په دې باندې خپل ریسرچ کړو نو هغه هم ډېر زیات عجیبه خبرې لیکلې وې او بل چې ونو د هغه نوم هغه په مقاله لیکلې او باقاعده جامع کراچۍ د هغه نوم سلطان ناصر الدین هغه په مقاله لیکلې ده هغه ما یو نظر کتلی وه هغه پکې دا خبره کړې ده چې دا خلک خودکشۍ ته جوړ شي د دې خلکو د تنګولو د وجې نه دا خلک یې دومره زیات تنګوي چې دا غریبانان خودکشۍ ته جوړ شي او دا مونږ چې وي څومره کسانو سره هغوی وي چې په سونو دکه شان دا چیت چې دي وي دې سره مونږ ملاقاتونه وکړو او مونږ به ورته ووایو چېرې تاسو ته څه د خلکو د طرف نه څه شته دی یا تاسو چې دی نو تاسو ته څوک څه وایي که نه وایي نو هغه باقاعده چې کوم دی نو هغې په هغه خپله مقاله کې او هغې کې دا خبره بار کړې ده چې دا خلک چې دي نو دا د خلکو نه ډېر زیات تنګ دي او وایي چې بار روځي وایي خاندي ورپسې او د دې ټوکې کوي او مسخرې کوي او دا هغې کې هغه مقاله کې غالبا لیکلي وو یا هغه دغه کې داسې ورسره لیکلي وو چې دا اسټرالیا کې هم یو کس داسې وو هغه داسې چیت وو وایي هغه چې به کله مور سکول ته یا کالج ته ولېږه نو چې راغی یو ورځ وایي خودکشي کوله مور پرې ورغله وایي چېرې ما پسې خلک خاندي او زما والدې محترمې الله دې د هغې مغفرت وکړي هغې به فرمایل وایي زمونږ په علاقه کې باقاعده یو عالم و کاري و هغه هم داسې چیت و وی دا علاقې یو کس و وی هغه چې به کله ولیده وی خندا به یې ورپسې کوله وی کله به یې راوسته چې دې خوا راشه وی چې رابغې وی ته ودرېږه وی د کټ د خپې سره به یې کله ناپ کو کله به وی تارونه راغستل وی دا به یې ورسره ناپ کول نو الله څه وکړو وی چې کله د هغه کس واده وکړو بچي پیدا شو د هغه ټول بچي چې وو هغه داسې چیت شي نو دا هم پته لګي نه کیدی شي دا چوټا بلال او شیخ صاحب ته چې دا دونه فریاد کړی دی که نه چې یاره دا خلک ما تنګوي نو پته لګي نه چې د زړه نه دغه ټایم کې به الله خبر و چې په څه باندې به یې تنګو او دا چې وفات شوی دی نو پته لګي نه چې د څه د وجې دغه غم یې زړه ته پرېوتی دی که څه چل شوی دی نو د خدای خاطر وکړې ګوره الله له به څه جواب ورکوي دا د دې معاشرې خلک دی الله معمولی چې کوم دی نو معمولی بس هغه چیت پیدا کړی دی په دې معاشره کې دی پسې خندا مه کوئ دې سره عامو خلکو په شان زندګي تېروئ او دا خندا ګورې په دې دنیا کې د انسان نه الله وباسي ښه ما چې تاسو ته څنګه وي زموږ والدې محترمې به فرمایل هغه سره به کله به وي دا کټ خپې سره کله به ورسره تارونه ناپ کول وي د هغه کس چې واده وکړو ټول بچي بیا داسې وو په خپله ځکه چې هغه پسې به خندا کوله نو دغه معمولی چې کم دی نو الله پکې څه کمی معمولی پیدا کی نو د هغې د وجې نه چې دی نو د دې دا قد داسې پاتې شي نو داسې مه کوئ ګورئ ښه دا ډېره غټه ګناه ده